دعا راته وغواړه چې خدای مالدار کړي. نبی علیہ السلام ته فرمایي یا ثعلبه بن حاطبه مال فتنه ده او کمال راغی تانه به ارس هیر شي. هغه ول نه کنه یا رسول الله بس خلق سره مال دې دولت ته موږ لم دعا وغواړه چې خدای سره مال راګي دا مې ډېر لوی ارمان دی هیڅ کور کې څه نشته. نبی علیہ السلام ته بیا و فرمایل چې اے ثعلبه بن حاطبه خدای پاک چې کوم فیصله کړی دا کمال چې درکړې دومره څه شکر ادا کول شي کمال سیوا کو به د الله شکر ادا نه کړی شي. نو نه زړه بادفوري ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ډیره خره بد دعای ورته وکړه وی خدای ثعلبه بن حاطب ته مال ورکی. سیبا ثعلبه بن حاطب یو ګډاو یو چيلې واغستاو لکه د چنجو په شانتي بچي ورته راوړل. سیبا ګړې به 2 بچی راوړل د ثعلبه بن حاطب 15 بچی راوړل. چيلې به 2 بچی راوړل د ثعلبه بن حاطب 2 بچی راوړل. سیبا چيلې به شپږ مې بعد لنګېدله د ثعلبه بن حاطب 3 مې بعد لنګېدله. سیبا هر یو شی ډبل 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 او خان ګړې بيزي بلا مال راغی. ثعلبه بن حاطب د سار ماسپخین مازیګر ماخام مخسن جمع دراتللو د ماخام پورې جمع به کوله به د مخسن بتلو واپس د ماخام جمع نه بعد بتلو خپل مال ته نو د مدینې نه مال او وستلو زکه چلته کار کېدلو نه مال ډیرو نو داسې غرو لمنه واغې ته لاړ ال دې مال سره ور. ثعلبه بن حاطب وی مال می ټول او وستلو بار د مدینې د اطرافونه مزل را تسیوا شو بیا برات لل نشما شپمران لاړه ورس کی به یو مانځ تراتلم یو منځ به می کولو ثعلبه بن حاطب وی بیا د سی وخراغ چې مال ډیری دل ورورو اغازه کې چې ما مال سره ول مال نور التنزه کې دلو مال می نورم بهر وېستلو نورم لاړم د مدینه منوره جمعې په ورځ براتلم جناب رسول الله سره به می مونږ کولو بیا د سی وخراغه چې مال سیوا شو جمعې تمرات لله نشما ډیر لري په سلاړم قافله بچراله مدینه منوره نه ما به تپوس کولو چې جناب رسول الله څنګه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلی تپوس اے صحابه کرامو ثعلبه بن حاطب ګورم ناس شو. ثعلبه بن حاطب شو یو کس ورته ویل یا رسول الله هغه ډیر لري ځکه پروت مال دې رمی دی ګډ دی بيزي دی او خان دی الت مصروف ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سر مبارک او خذول او خپش چې خب مال سره دی وای یاد ساتي غواړي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آیات کریمه راغې چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا امت باندې می په زرو کې 25 روپۍ کې خودلې دارنګ ګډو کې دومره حساب سره مال او خانو کې دومره حساب سره مال دامي دربان دي ستا په امت باندې لازم کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایل دعا ملین لار شي او ثعلبه بن حاطب ته وایي چې جناب رسول الله فرمایل چې د زکات مال راکا د ګډو نبیل زکات بيزو نبیل زکات او خانو نبیل زکات. کله چې دا دوه کسان لاړ ثعلبه بن حاطب ورته ویل وی تاسو نه تپوس کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه جزیه اخلي ټیک سره نه اخلي سره زمون مال سره دا په کومه خبره نه راغله یاره فتنه ده کنه مال سره ټول وې صدا فتنه ګوري ښا. ثعلبه بن حاطب وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا زرا زم خپل تپوس کوما چې ولی زمنګ نه غنی تا خدای ټیک ساخلی جزیه نه اخلي سره زما به درن خپل. الله اکبر. قاصدان واپس رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی وی ثعلبه بن حاطب مال درکو کنا
वो या रसूल अल्लाह सालब बिन हातिब ज़खपल वरज़मा नोरा खबर पटकड़ा सहाबा वैसे 4000 नबी अलैहिस्सलाम उनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइल सालब तबाशो हलाक शो सालब बिन हातिब सूर जिबाद लस चिले लस गड़ी लस उखान देर्श माले रावस्तु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलाड़ो वर्तव या रसूल अल्लाह दगा मखामख रम मिटोल रावस्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल रब्जुल जलाल फरमाई चिद सालबा माल मात कबूल न दे माल दी वापस बोजा माल दे वापस बोजा सालब बिनी हातिब माल रवान को वापस लाड़ो जंगल था सालब बिन हातिब कलाच जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया न लाड़ो सैयदना अबू बकर सिद्दीक खिलाफत आ गई।